بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې درس دریم درس دی، انګلیش فایل کتاب دی چې ښه کتاب دی. بیا هم وایم دغه چا دپاره دی چې نوې انګلیسي زده کوي یا انګلیسي یو څه زده وي، غاړې خبرې اترې وکړه، لیکل وکړه، لوستل وشي کړی، جملات جوړ کړی شي، د هغو دپاره ډېر مؤثر دی. په دې کتاب کې د تېر په څېر موږ او تاسې درس ویو. د انګلیش فایل کتاب چې دی خصوصا د دغو کسانو په واسطه لیکل شوی دی. English File Beginner by Christina Latham Koenig and Clive Oxenden. 1.16 1. دا ستر موزیک دی. په دغه په موږ ته پسې پورې اړه نه لري. موږ تاسو فقط د هېوادونه مو نه زده کوو. د موزیک ته غوږ نیسو، زه خپل هېوادونه زده کوو او د شانو پوهېږو په د موزیک کې. 2 3. 4. 5. دا اصلا ترکي موزیک دی. دغه 6. شپږم یې هغه دی د سوالي دا موزیک نه ورته دغه لاندې یادداشت کړی دی. دا له غوږ ونیسئ ورته. دا اول یې چې وله د کوم ځای و؟ سپانش کوم ځای ته وي؟ یا سپین کوم ځای ته وي؟ هسپانیا ته وي. ښه په انګلیش کې نوم څه شی دی؟ سپین. دوام د کوم ځای دی؟ دوام د یو ایس دی. د یونایټډ سټیټس. دریم چاینیز دی. چاینیز چینایي ته وي یا چاینا. چاینا څه ته وي؟ چین. څلورم یې برازیلیان دی. برازیلي دی. برازیل ته وي. پنځم یې ترکش موزیک دی. ترکش موزیک یا ترکي موزیک. ترکي څه ته وي؟ ترکیه. شپږم یې ریشین دی. ریشین یا راشیا روسیه. پوه شوې؟ 1.17 1. مثلا اگر خود سپین موزیک دی. سپین با پیدا کوي یا هسپانیا. دوام د امریکا دی. د یونایټډ سټیټس. دریم هغه دی 3 یا دریم څه دی؟ چینایي دی. پنځم چاینا دی. څلورم برازیل دی یا چاینا یا چین. برازیل دی. 5. لکه هغه کې مخکې دلته ورته بل رقم هغه که تاسو بدل ترکیه دی. دلته 6. Turkey.
روسیا د راشن یا راشیا Russia. راشا راشا 1.18. Countries and nationalities. هیوادونه نمونه Countries. countries نمونه 1. سویا یخه countries and nationalities Country. countries and nationalities یعنی هیوادونه country هیوادوی countries هیوادونه countries Countries. and nationalities And and nationalities nationalities. او نشنالیتی یا عضویت یا د غوځوي په اصطلاح سیدنه پوه شوې اول هیواد څه دی غوږ ورته ونیسئ Brazil. برازیل په زوره وي Brazil. 2. Two. China. چاینا چین برازیل 3. Three. England. انگلند Englistan. انگلستان 4. یا یوکن Egypt. ایجپت مصر 5. ایجپت مصر France. France. Falansa. 6. 6 Germany. Germany. Germany 7. 7 Germany Italy. Italia Italia. 8. 8 Japan. Japan 9. 9 Mexico. Mexico 10. 10 Poland. Poland 11. 11 Russia. Russia Russia. 12. 12 Spain. Spain Hispania 13. 13 Switzerland. Switzerland 14. 14 Turkey. Turkey Turkey. 15. 15 The United States. The United States امریکا متحده ایالات 1.19. Where are you from? Abba. 1.19 Where are you from? Where are you from? I'm from Toledo. So we like I am from Toledo I am from Toledo زه د Toledo یم ورته وی where are you from د کوم ځای دا ورته وی زه د Toledo یم Where's Toledo? Where is Toledo? Toledo It's in Spain. It is in Spain هغه په سپین کې ده Thomas. مثلا زه ته where are you from? I'm from Afghanistan. Where is Afghanistan? It is in Central Asia. It is in Central Asia. مثلا کابل where are you from? Kabul. Where is Kabul? Kabul is in Af- Afghanistan. Very nice. لکه په زوره غږی دلته غږ هم لرې دی 1.20. 1.2 ته د ګرامر برخه شوه Where's he from? He's from Mexico. Where is he from? Where is he from? Yeah, where is he from? هغه سړی یعنی سړی د کوم ځای دی ګوره he she it he د نر د پر استفاده کی she د ښځې د پر it یعنی د بځانه د بیرو شانو د پر استفاده کی where is he from یا where is he from هغه سړی د کوم ځای دی د ورته وی he is from Mexico هغه د کوم ځای دی هغه سړی د مکسیکو دی دومره ته وغږ Is she from England? No, she isn't. She's from the USA. اوس دا وی is she from England Is she from England? No she isn't No, she isn't. she is from the USA She is from the USA. USA خو مخکې زده کړه the United States of America یعنی د امریکا متحده ایالاتونه یو USA متحده مخفف دا سوال وکړه is she from England هغه یعنی ښځه د انګلستان ده د څه ورته وی نه
هغه نه ده یا دا نه ده دا یعنی هغه ښځه د کوم ځای ده د امریکا ده. دریم سوال ته هغه وایم چې پسې تکراروئ په زړه. Is she good? Is she good؟ هغه ښه ده یا هغه ښځه ښه ده یعنی ښه ښځه ده موږ تاسو وایي هغه ښه ښځه ده. دا څه ځواب ورته؟ Yes, she is. She's fantastic. Oh, yes, she is. She is fantastic. دا ښه ده یا هغه ښه ښځه ده هغه په زړه پورې ده. په زړه پورې ده یا موږ وایو چې هغه ډېره ښه ښځه ده او ښه اخلاقي ده مثلا دا رقم مطلب یې دا شی دی فانټاسټیک هغه په زړه پورې ده یعنې اخلاق یې سم دي پوه شو. مطلب دلته موږ څه شی دی هغه استفاده کوو د بي ورب استفاده کوو د هی شي ایټ دپاره کوم استفاده کېږي د هی دپاره ایز استفاده کېږي د شي دپاره هم ایز استفاده کېږي د ایټ دپاره هم څه استفاده کېږي ایز استفاده کېږي یعنې هی is from Afghanistan هغه د افغانستان دی. she is from England دا د انګلستان ده. it is a nice city دا یو ډېر ښه ښار دی. Is she from Afghanistan? دا ښځه د افغانستان ده ځواب ورکړئ. Is she from England? آفرین دا سوال شو. اوس ته ځواب ورکړئ. is she from England؟ Yes, you are. No, she is. درته مې نه وایي د ښځې د شي دپاره Yes, you are. she is. Yes, she is. Yes, she is. زه ځواب ورکړم. صحیح شوله دا هغه ته اوس ته سوال ځنې وکړه. Is she from... is she good؟ No. دا څه سوال وکړه is she good؟ هغه ښه ښځه Is she good? Yes, she is. She is very fantastic. بله هو هغه ښه ښځه ده هغه ډېره په زړه پورې ده. Much is that one. بس مخکې به ځو بیا په وروسته ټوله محاوره ده ښه دا مثلا د ګرامر اوله زه برخه یو شوله سوال وکړم. وکړه زه وکړم اول. یو یې ودرېد دا یې وکړه ورو ورو. Are you from Afghanistan? Yes, I am. Is Afghanistan good? Yes, it is. It is a lovely country. The man about Yeah. that's good. Yeah. The man about Okay, tell me. Is he from Turkey? Turkey. Turkey? No. He is not. He is from USA. هغه د امریکا دی د Is he good? هغه ګور دی سړی دی خو بله هو هغه ښه دی هغه ډېر په زړه پورې دی. Yes, he is fantastic. خو بل درس ته ځو. Where is his country? 1.21. 1.21. Where's he from? هغه د کوم ځای دی؟ Where is he from؟ He's from Mexico. Where is he from؟ Where is he from? He is from Mexico. He is from Mexico. دا وره په دې پسې تکراري و. Is she from England? Is she from England? Is she from England? No, she isn't. No, she isn't. She's from the USA. She is from the USA. هغه د USA د یاد Is she good? Is she good? هغه ښه ده. Yes, she is. Yes, she is. بله هغه ښه ده ښه ښځه ده. She's fantastic. She is fantastic. هغه په زړه پورې ده. 1.22. 1.22 yeah. He is from Italy. He is from Italy. He's from Italy. په زوره پسې کې هغه پسې هغه کې دلته به د وینې دغه سوال یې ویلې ښه he is from Italy هغه سړی د ایټالیا دی ښه He's from Italy. دلته یې هغه د کلام شکل استفاده کړی دی he's from Italy یعنې آی ایسته کړی دی په ځای اپوسټروفي استفاده کړې ده یعنې داسې لام یې لیکلی دی he's from Italy. She is from Spain. She is from Spain. She's from Spain. She's from Spain. It is from China. It is from China. It's from China. It's from China.
1.22. د دونه شروع کوي ښه. He is from Italy. He is from Italy. He is from Italy. هغه د ایټلی دی. He's from Italy. He's from Italy. دا اعلان شوی شکل دی. She is from Spain. She is from Spain. هغه د کوم ځای ده؟ She's from Spain. د هغه د فرانسې ده. She's from Spain. هغه د It is from China. It is from China. دا به شاید کوم ځای دی یعنی It's from China. It is It's from from China. China. یعنی it د څه شي پر ځکه دا شانه دی په استفاده کی چې بیروح وي خو دا اشتباه شوی بزنه نه یعنی بیروح وي مثلا میز دی چوکۍ ده مثلا تلویزیون دی کمپیوټر دی it is made in چاینا دا په چاینا کې جوړ شوی دی د شان استفاده کی او فول فارم کې مثلا ټول شی جدا جدا لیکل کی فقط په کانټراکشن یا پلان شوی شکل کې څه کی بی ورک چې دی ام د آی د پاره دی د هی شي ایت د پاره شي کې استفاده کی از فقط هغه دغه رقم استفاده کی لیکل کیږي په شوي Abba. 1.23. اوس هغه ته درې هغه ته عین تکرار دی فقط واګرته ونیسي خو مثلا د برسره جملې د هغه دوی د هغه کړي دي خو مثلا په دوه مخ کې د هغه دوی جملې د اضافي هغه کړي وي کدا شي وي I am from the USA زه د USA ام I'm from the USA زه د هغه USA یا د امریکا یم you are from Germany ته د جرمني you are from Germany تاسو د جرمني دا ریم بیا د دوی جملې اضافي دي I am not from England دا هغه د فل شکل دی یعنی مکمل شکل دی I am not from England I am not from England. زه د انګلند نه یم یا د انګلستان نه یم I'm not from England I'm not from دا England. اعلان شوی شکل دی زه د انګلستان نه یم معنی یې هغه د پښتو کې you're not from Poland You are not from ته Poland. د پولند نه یې you're not from Poland You are not you're not from You're not from Poland. اوس به دې ته وایي چې ته پولند نه یې He is not from Egypt. He is not from Egypt هغه د ایجپت نه دی یا د مصر He isn't from Egypt. He He isn't from isn't from Egypt Egypt. هغه سړی د مصر نه دی She is not from Brazil. She is not from Brazil. هغه ښځه د برازیل She isn't from Brazil. She isn't from Brazil هغه هغه د It is not from Japan. It is not from Japan دا هغه شاید د جاپان نه It isn't from Japan. It isn't from Japan دا هغه شاید د جاپان نه دی پوه شوې یعنی کله په هغه کې څه رقم په د آی د پر مڅخله هغه کله ام د آی هغه کې د دا رقم هغه کله په مثلا په هغه کې څه رقم دی is not هغه کړه دی تا نه not مختصر کړه دی یعنی ان او ټی جدا نه دی لیکلي دی هغه د ټی یو ځای لیکلي isn't یعنی is not یو ځای شای یو ځای کړي کله چې یو ځای کوي is بلی کې او په ځای په پاستل کې ټی لیکل کې isn't پوه شوي اوڅو بلغته درس ته 1.24. 1.24 دی خو دلته مثالونه دي خو فقط سوالونه یې کړي دي خو د اول کې مثلا سوال کړی دی am I in class 2 زه په دوهم صنف کې یم am I in class 2 Am I in class 2? زه په دوهم صنف کې یم که ځواب به هو ولا که رښتیا په دوهم کې وي yes you are Yes, you are. هو ته یې که ځواب منفي و no you aren't No, you aren't. نه ته نه یې یا مثلا are you from Russia Are you from Russia? Are you from Russia? Are you from Russia? Yes, I am. Yes, I am. بله زه یم تاسو د هغه روسیې ته څه ورته yes I am که ځواب د منفي و څه به ورته وایې No, I'm not. very nice no I'm not نه زه نه یم Is he from France? is he from France هغه سړی د فرانسې دی ځواب یې مثبت ځواب څخه ورکوي Yes, he is. yes he is هو هغه سړی د هغه د فرانسې دی No, he isn't. no he isn't هغه سړی نه دی په زوره پسې تکرار Is she from Turkey? is she from from Turkey Turkey? هغه د ترکیه ده
Yes, she is. Yes, she is. No, she isn't. No, she isn't. Is it good? Is it good? Yes, it is. Yes, it بله is. دا شای خدیه. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. 1.25. 1.25. مخکې دونه چې 1.25 ته لاړ شو بیا یې درته تکراروي. ښه تکرارومه. شي د څه شي دپاره استفاده کېږي؟ She did it. آفرین د ښځه کومه یوه ښځه ده دغه ده. مثلا د دپاره شي استفاده کوو. She is a good woman. هغه ښه ښځه ده. ښه یا she is a good lady. هغه یوه ښه ښځه ده. ښه it د څه شي دپاره استفاده کوو؟ بروحه شیانو سره. مثلا دلته برج دی یا ټاور دی. پوه شوئ؟ د ده لپاره څه شی استفاده کوي؟ It is a tower. دا یو هغه دی ټاور دی یا برج دی. پوه شوئ؟ یو څه هی د څه شي دپاره استفاده کوي؟ د نه دپاره. He is a student. هغه څه شی دی؟ هغه یو شاګرد دی یا یو محصل دی. مثلا دلته دی I am. ګوره لنډ شوی شکل یې I'm دی بیا I am یې اوږد شوی دی. Your تاسې you are کمپلیټ شکل یې دی یا مکمل شکل دی. His he is هغه دی. She is هغه ده. it is هغه دی. یعنی لنډ شکل یې په اول کې لیکل کوئ او آخر شکل یې به تاسو موږ تاسو برابر کوو. یا مثلا په منفي جملو کې I'm not تکرار یې کوئ. I am not. You are. بخیر دغه دی. You aren't. You are not. He isn't. مکمل شکل یې he is not. She isn't. She is not. It isn't. It is not. اوس راځو 25 ته. دلته بیا څه شروع شو؟ هغه د تلفظ شروع شو. تلفظ د لغتونه د یادېدو څخه غوږ ورته ونیسئ. Italy. 6. شپږ په زوره وي. England. Phone. Oh. No ده. No. نه. Mexico. Poland. Snake. Say we are 7. 7. City. ښار. Nice. ښکلی. Shower. حمام یا شاور. She. دا ښځې دپاره یا Russia. څه شي ته وي؟ روسیې ته. fish ماهی په مو پسې ویایي fish په زوره وي ماهی. it د بېځانه به روحه شیانو یې پرسته کي. it هغه. ایټالیا. 6 په زوره وي England. انګلستان. phone. No. Mexico. Poland. Snake. Say. ویل 7. snake مارته وي 7 ویل ته وي 7 نو city. nice ښکلی ښایسته. shower. she د هغه ښځه. Russia. روسیه. 1.26. 1.26. Is he from Italy? Is he from Italy? په زوره. Is he from Italy? ترجمه یې مزده ده. هغه د ایټالیا ده. ایټالیا دی اصلا. is د هغه هی دی. هغه د ایټالیا دی. هلته ما هغه د اصلا دی ښه دی ښه یعنی هغه د ایټالیا دی. I don't know.
غوږونی څه څه وایي I don't know. I don't know زه نه پوهېږم It's a nice city. It is a nice city په زره وي It is a nice She's from Russia. She is from Russia څه مانه هغه هغه د د روسیا هغه د روسیې ده وشته غواګ ورته ونیسئ ښه پسې ویایي زر ځلې پسې ویایي ښه 1.27. 1.26 بیا غواګ ورته ونیسئ. A. A. Is he from Egypt? Is he from Egypt? هغه د Is she from Egypt? Is she from 2. A. هغه د مصر دی ښه دوم ته غواګ ونیسئ ښه She's from Turkey. She is from Turkey هغه ښځه د ترکیې ده He's from Turkey. He is from Turkey هغه نه د 3. A. Where's he from? Where is he from هغه سړی کوم ځای دی B Where's she from? Where is she from هغه ښځه د کوم ځای ده 4. A. She's nice. She is nice B. ښځه ښکلې ده He's nice. She is nice هغه سړی ښه دی 5. A. Where is he? Where is هغه سړی چیرې دی Where is she? Where is she هغه ښځه چیرې ده پوه شوې یعنې دلته فقط دا د نر دپاره استفاده کړی دی دا یې د ښځې لپاره Is he from Egypt هغه سړی د مصر دی Is she from Egypt هغه ښځه د مصر ته یعنې سوال یې کړی دی Is یې سر ته وړی دی که is د هي نقطه شوه بیا نقطه هغه سوالیه نه ایښول کېږي بیا نقطه ایښول کېږي She is from Turkey هغه ښځه د ترکیې ده He is from Turkey هغه سړی د ترکیې دی A B دغه فقط هغه رقم یې تکرار کړی دی پوه شوې غواګ ونیسئ 1.28. 1.28 1. 1 غواګ ونیسئ Is she from Egypt? Is she from Egypt هغه ښځه د مصر 2. He's from Turkey. He is from Turkey 3. ترکیې دی Where's he from? Where is he from هغه د کوم ځای دی هغه سړی She's nice. She is nice هغه دا ښه دی هغه 5. ښځه ده پنځم Where is he? Where is he هغه سړی چیرې دی چیرته دی هغه سړی چیرته دی ښه Where is he is from Turkey هغه د ترکیې دا دم سیده یو دی دی پوه شوې څه تکرار ویې ښه 1.29. 1.29 1. 1 He's from Egypt. He is from Egypt په زوره وي He is from Egypt 2. 2 She's from Germany. She is from Germany هغه د جرمني ده 3. 3 She isn't from Japan. She isn't from Japan دا د جاپان نه ده 4. Is he from Turkey? Is he from Turkey آیا هغه د ترکیې هغه د ترکیې ده He isn't from England. He isn't from England دا د انګلند نه دی 6. Is she from Brazil? Is she from Brazil 1.30. برازیل ده Is she from Brazil آیا دا د برازیل ده دا تاسو یې ووایئ دا ووایئ He is from Egypt Egypt. She's from Germany. She isn't from Japan. Is he from Turkey? He isn't from England. Is she from Brazil? برازیل اوس تاسو دواړه یو د بل نه پوښتنه وکړئ په زر ویایئ پوښتنه ځنه Is she from? اضافه خپل ځان پوښتنه وکړئ د دې نه پوښتنه وکړئ Are you from Kabul? No, I'm not. Very nice کوم ځای I'm from Afghanistan. دا کابل نه ته افغانستان یم اوس تاسو ځنه وکړئ Are you from Afghanistan? Yes, I am. Where is your brother My brother is watching computer.
Watching movie. Watching movie. Where is your sister? My sister is with me. She's learning with me. She is learning with me. She is learning English with me. I will live in Oxford. Yes, I am living in Oxford. Are you living in Oxford? Yes, I am living in Oxford. Are you living in Observatory Street? Yes, I am. Very nice. My brother's name is Omar. Is she in class 4? Yes, she is. Is she in class 9? No, she are not. No, she isn't. No, she isn't. She is in class. She is in class 5. Very nice.